یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا عجیب مثال بیان کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د پسرلی زمانه ده او باران اوس او د باران په خاطر باندې د مځکه ډېره زرغونه راسي او د مځکې څخه تازه شګیا او واښه راشنه سي، شنګیا راپورته سي او دا ډېره تازه وي او دې وخت کې دا ډېره لذیذه وي او دې وخت کې دا ډېره خوندوره وي او حیوانانو دې طرف ته رغبت او میلان ډېرې او حیوانانو ته دغه شنګشتیا ډېره خوښ وي. او دې وخت کې حیوانان دوه قسمه وي. یو حیوان راسي هغې په دې سرسبزي او په دې شنګشتیا کې وموښلي، داسې په حرص باندې خوري او داسې په بېصبري باندې خوري چې هغې له هېڅکله دا نوبت نه راځي چې بس زه په دې باندې موړ سم او یا زما په نس په دې باندې ډک سو او یا زما دپاره دا بس چې کله خوري 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 تر دې حده پورې چې د هغې هاضمه خراب بس د هغې څه وروسته د هغې د نس نظام خراب سي او هغه شنګشتیا ډېره زوروره وي د هغې دا نس وپړسېږي وپړسېږي وپړسېږي، لیکن د هغې د ډېرو پړسېدلو څه وروسته د هغې د نس نظام سره وچاودل سي او د چاودلو څه وروسته هغه حیوان پر هغه ځای باندې بند سي او ختم سي او هلاک سي. او دویم قسم حیوان چې راسي هغې خوري، لیکن چې کله به قدر ضرورت وخوړله د هغې څه وروسته ورسې اوبه وچښي او د اوبو څښلو څه وروسته ورسې په لمر کې لږ ورغړي او چې کله هغه خوراکه هضم سوله د هغې څه وروسته بیا راسي دوباره بیا یو څه خوراک وکړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دنیا الله تعالی د دې وښو په شان باندې سرسبز او زرغونه پیدا کړې ده. زما امت کې بعض انسانان هغه د دې دنیا داسې لیوني سي چې بس د دنیا په ګټه کې مبتلا سو، نه مرګ په یاد ورځي نه آخرت په یاد ورځي، نه حساب ستا نه کتاب ستا، نه د الله تعالی حقوق ادا کول ستا، نه د بندگانو د حقوقو فکر او خیال ستا. سهار هم په دې فکر کې دی چې څنګه به ګټم، ماښام هم په دې فکر کې دی چې څنګه به راټولوم. د پیغمبر علیه السلام وایي دې بنده ته هغه د جوع البقر نه جوړي ده، لکه هغه اول حیوان چې په کوم شکل باندې خوړله نو دا بنده په ځان باندې نه پوهېږي تر هغه وخته پورې ګټي 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 لکه هغه سړی چې اوبو اخیستی لاسونه غورځي پښې غورځي لاسونه غورځي پښې غورځي در هغې وخته پورې آرام نه لري چې در کوم وخته پورې ساه ورکېږي. نو هغه سړی په دې دنیا باندې ځان تباه کړي، هغه سړی په دې دنیا باندې آخرت تباه کړي، هغه سړی په دې دنیا باندې خپل قبر تباه کړي، هغه سړی په دنیا باندې د الله تعالی د جنت د الله تعالی د نعمتو څخه ځان محروم او بې نصیبه وګرځي. او دویم سړی چې راسي دې دنیا ته ودرېږي نو هغې بیا په دنیا کې ډېره محتاطه زندګي الله تعالی ورکړي، بقدر ضرورت د دنیا ګټه کوي، لیکن چې کله د آخرت ځای رالی د قبر مسله راله او د حساب او د کتاب ځای راله بیا د دنیا سوه هغې ته متوجه دی. او چې کله بیا ضرورت سو دنیا د ضرورت په مقدار باندې، لیکن خپل فکر او خپل وسوسه او خپل سوچ دا ټول د آخرت لپاره مستعملول نو هغه سړی بیا د دنیا د هلاکت څخه محروم د دنیا د هلاکت څخه محفوظ دی او هغې باندې بیا د دنیا هلاکت نه راځي. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره ته چې سړی وګوري د خپلې معاشرې ته سړی وګوري د انسان دماغ کې دستي دا راسي چې نه معلوم الله تعالی د دنیا کې څومره خوږوالی پیدا کړی، نه په دې باندې د انسان سترګې مړېږي، نه په دې باندې د انسان زړه ډکېږي او نه د دې پرېښولو ته د انسان زړه ورغواړي. ډېر خلک داسې دي د ځوانۍ زمانه تېره سي پاخه عمر ته راورسېدی، د فاخه عمر زمانه تېره سو اوس غریب بوډاوالي ته راورسېدی، د هغې قوتونه کمزوري، د هغې په اندامو کې کمزوري راله، د هغې د بدن په هر قوت کې کمزوري راله، سترګې پوره دید نه کوي، غاښونه پوره کار نه کوي، غوږونه پوره اورېدل نه کوي او دماغ پوره سوچ نه کوي، لیکن د هغې باوجود د هغې غریب د دنیا څخه یو قدم پر شا کېدل زړه نه غواړي. ټوله ورځ بس په دغه مجلس باندې د ده ساعت تېرېږي او پر دې مجلس د ده ټیم پاسېږي او د داسې خلکو سره د ده ساعت تېرېږي چې کوم خلک سر در پایه په دغه نظام او په دغه دنیا کې لړلي تړلي. نو ما درته ویل چې الله تعالی نه معلوم دی کې کوم خوږوالی ایښی دی او الله تعالی په دې کې کوم میلان ایښی دی. حالانکه دلته څه دي؟ صرف اور صرف مصیبت
او صرف پریشانی او صرف تکلیف. دی دنیا کې که ظاهرا الله تعالی یو څه لذت و خوند یې شي، لیکن هغې هم د تکالیفو په پوښ کې پیچلی دی. ظاهرا انداز هغې د راحت و د لذت دی، لیکن باطن کې برته تکالیف دي، ځکه دې دنیا کې الله تعالی صرف اور صرف د راحت شی نه دی پیدا کړی.